څومره عمرونه چې الله مقرر کړي و هغه تقسیم کړي دي بس. او هغه وخت کې رب العالمین دا فیصله کړې ده چې دا ځمکې او دا اسمانونه او دا کائنات او هیڅ هم لا پیدا نو. حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا که دا هغه د شانې د هغه دا بچی راویستل د سرو میږو په اندازه واړه واړه مخامخ یې ورته ودرول. آدم علیہ السلام دا اللہ نه تپوس کئی اللہ من هؤلاء دا څوک دی ربا؟ اللہ فرمایل دا ستا بچی دی، ستا اولاد تر قیامت پورې چې کم پیدا کیگی. دا سے نخی پکی اللہ مقرر کړی وی چې آدم علیہ السلام پی جنگلو وکړه چې دا ښکلی دی، دا بدرنگ دی، دا روغ دی، دا رنزور دی. نو اولاد چې د سړی بعضې رنزوري نو دا پلار پې خفه کېږي. نو آدم علیہ السلام زړه کې خفه شو چې الله دا بعضې پکې رنزوران دي، بعضې ګوډیان شلیان دي، بعضې خشته نه دي، ښکلي نه دي، بدرنګ دي. دا ولې؟ وی رب هلا سویت بین عبادک، الله تا دا خپل بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول. دا سه نه وی چې زما دا بچی دی یو شان ولی نه پیدا کول، که زما بچی دی خو ستا بندگان دی. نو الله دا خپل بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول چې ټول روغ وی، ټول خشته وی، اس عیب پکې نه وی. الله یو ډېر خشته جواب ورکوي، وی دا دې دپاره چې دی زما د نعمت شکر ادا کړي. کټول یو شان وی چروزی نو چاته دا خو چې شپه راشي نو خلکو ته دروازې قدر معلوم شي کنه، چې تیاره نه وي د رڼا قدر به چا سره د کم دی نو. یا چې سړی بیمار شي نو د روغ صحت قدر ورشي، که بیماری نه وي چا سره د روغ صحت قدر به کم دی. دا خو چې مرګ راځي د جون قدر شته، که مرګ نه وي د جون قدر به کم دی. نو دې دپاره مې دا فرقونه پیدا کړي دي چې دی زما د نعمت قدر وکړي، شکریه ادا کړي. کم سړی چې هغه په یوه سترګه ړوند دی، که هغه د دواړو سترګو نابینا ته وګوري نو دی به وایي زه شکر دی، یوه خو سترګه مې معذوره ده خو شکر دی چې په دواړو ړوند نه یم. که دواړه مې معذوره وي بیا به مې څه کول. او چې کم په دواړو معذوره دی ابه وایي چې یاره سترګې خو مې نشته، شکر دی خپې لاس مې روغ دی او دسماتې ځای له خو پخپله تلی شم، پرتوغاښ ځان له پخپله تړلی شم، د بل د متازی د بیجابۍ نه خو الله خلاص یم، که لاسونه مې شل به څه به مې کول. هر چا کې رب العالمین رونو داسې یو نعمت ښودی دی، که د ځان نه لاندې ته وګوري د الله د نعمت قدر به وکړي، او که د ځان نه پورته ته څوک ګوري نو دنیا کې هېڅ څوک به بیا شکریه ادا نه کړي. ځان نه بره ته به نه ګوري، خواهشات په یو ځای ودرېږي نه. هر څومره چې سړي ته نعمتونه راشي د ځان نه بره ته چې ګوري نو هغې پسې ارمان به کوي، چې د هغې نه بره ته ګوري هغې پسې ارمان به کوي. که د الله د نعمت قدر ته ګورې لاندې ګوره، ځان نه لاندې ته وګوره چې تا کې یو نعمت شته او دا بل سره نشته، نو ته به د الله د نعمت شکریه ادا کړې. او بیا موږ له چې الله کوم عظیم نعمت را کړی د ایمان غوندې، وایه دا د کافرو شته نشته، دا څومره لوی نعمت. او بیا د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان مونږ جوړ کړو. د مسلمان ملک کې پیدا یو، مسلمان مور او پلار نه پیدا یو، مسلمان وطن کې پیدا یو، که مونږ امریکا کې پیدا وی، جاپان کې پیدا وی، په روس کې پیدا وی، نو مونږ به مالدارو، شکلونه به م خشتو، خو چا به خدای نه منه، چا به بت ته سجدې کولې، چا به گوتم بت ته سجده کوله، چا به عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وی. نو د مسلمان وطن کې او مسلمان مور او پلار نه او مسلمان قوم کې الله پیدا کړو، نو الله کلمه را نصیب کړه، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما غټ احسان قبول کې چې د ایمان دا نعمت بستا په داړه کې چولې دی، پام کوئ په مې احسان راوانه لوي. نو دا فرقونه مې ځکه پکې جوړ کړل چې زما د نعمت قدر وکړي، شکریه ادا کړي. چې آدم علیہ السلام وکتل دی بچو ته،
نو د چا د تندو نه پکې ډېرې اوچتې رڼاګانې او شغلې ختې. الله دا پکې څوک دي؟ وی دا ستا په امت کې انبیا دي، پیغمبران د هدایت رڼاګانې دي. وی د یو کس د تندي نه ډېره اوچته شغله او رڼا خطا. وی دا څوک دی؟ وی دا ستا یو نوسی دی، داود علیه السلام یې نوم دی. الله عمر دې څومره ورکړی دی؟ وی 80 کاله. نو حضرت آدم علیہ السلام ته الله خپل عمر خولو چې ستا به 1000 کاله عمري. ده چې هغه خپل عمر ته وکتل چې زما خو 1000 کاله دي، او د داود علیہ السلام د عمر یې واورېدل چې د خو 80 کاله دي، نو چېته 80 او چېته 1000 او ته ډېر لږ ښکاره شو. الله دله خو د ډېر لږ عمر مقرر کړی دی. وی ګوره دې کې به خبرې نه کوو، دا زما فیصلې دي. د عمر لږوالی او ډېروالی یو الله سره دی باز، هیڅ څوک پې خبر نه دی، چا تم ال نه وی او نه پې څوک خبر کړي دي، نه پې فرشتې خبر دي او نه پې انسانان خبر دي. یو الله او که د الله څه بندگان خوښ یې او هغه یې پې پوه کړي په فرشتو کې، هغې علم هم الله سره دی، بل چاته پته نه لګي. صرف بعضې فرشتې پې خبرئ، کم چې د مور ګېډه کې ماشوم پیدا کیږي فرشتہ تے تپوس کئی، حدیث کے راضی اللہ دا به نیکبختی که بدبخت بی، ډوډۍ به څومره خوري، عمر به سونی. الله ورته ووایي د مور ګېډه کې لا پروت دی، لا روح پکې واچولی شو، مور ګېډه کې پروت دی، دونه به ډوډۍ خوري، دومره به ګرځي، دونه به عمري، او دا به نیکبخت او بدبختی. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا. هغه ولیکي په دا غاړه کې ورته ورواچئ، یا لوح محفوظ کې که الله د چا عمر لیکلی دی او کم فرشتې هلته موجود دی او هغوی دا لیکل کوي، هغوی ته به پته خو رازداري د رازداري. انسان ته پته نه لګي، انسان نه دی خبر، ما ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي چې د فلان کې څونه عمر دی او فلان کې به کله مري، یو الله ته پته ده. نو وی دې کې به خبرې نه کو، الله عمر یې ډېر کم دی، وی بس دا ما فیصله کړې ده. الله درخواست وکم لږ وله زیات کوي، نه دا قصې به نه کوو، نه زیاتېږي. وی ښه که زه د خپل عمر نه لږ ورکم، انت وذاک، دا ستا ورته فیصله ده، خو ستا به ګورې کمیږي، ځکه عمرونه ما تقسیم کړي دي. لکه یو سړی 1000 روپۍ په خلکو تقسیم کړي چې دا 1000 روپۍ په دې خلکو تقسیم کړه، یو له 100 ورکړي بل له 50 ورکړي. نو که دا 100 والا وایي چې دا 50 والا سره خو لږي دي، ورکه زه د خپلو نه ورکوم، نو ابه ورکړي، خو هغه 1000 نه زیاتې کېږي، هغه همغه دي. که هغه یو له 100 په ځای هغه ټولې ورکړي، بل بل له ورکړي، بل له ورکړي، نو خپل منځ کې ته بدلي به وشي، خو چې کومې 1000 روپۍ تقسیم والا ورکړي دي هغه پې نه زیاتې کېږي، هغه همغه دي. الله چې د عمرونو کم تقسیم کړی دی هغه همغه دی، هغې کې زیاتې کمې نه کېږي. که ته ورکې ورکه، خو ستا به کمیږي. وی خرب به زده من عمری 40 سنه، زما د عمر نه 40 ورته ورکه، ما ورته وبخ. 40 خوله لري، خو هغه ته خپل ډېر ښکاري چې 1000 کاله زه یاره 40 پکې جونګه غوندې ده، دا به دې دله ورکو. ډېر خشته بچې، ډېره ښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راکوز شو، د عمر سلسله شروع شوه او ګړی روانه شوه، نو عمر خو پښتانه وي لکه د باد تېرېږي که نه، واقعي سړی سوچو کې خپل مخکې ژوند د ماشوموالي رایات کا، نو تا ته به ډېر نږدې ښکاري، د بالغوالي ژوند د رایات کا، ډېر نږدې به راته ښکاري. د کوېدن او د واده هغه ټیم د رایات کا، نو ته به یې ګنې پرون دا څه شوي، داسې ده که نه، هېڅ پته سړي ته نه لګي. یو وخت کې مونږ ماشومانو او په دې ځمکه به م خړپوسې کولې، تختې به را سره لاس کې وه او سکول ته بتلو، سپاره به لاس کې به جومات ته بتلو. هلکه دا داسې وه لکه چې پرونی، څومره زر په تیزۍ د عمر روان دی او مونږ سوچ کې بالکل نه یو. یو سیکنډ قیمتي دی، مونږ پې سوچ ونه که، یو منټ قیمتي دی، مونږ پې سوچ ونه که. او زمونږ مشران بزرگان صحابه کرام یو منټ پسې به یې جړل، اوهو بغیر ذکر نه مونږ نه دا ټیم لاړ، بغیر دعوت و تبلیغ نه مونږ نه دا ټیم لاړ، بغیر د جهاد نه مونږ نه دا ټیم لاړ، بغیر د مانځه نه دا ټیم لاړ، بغیر د روجې نه دا وخت لاړ. دا څه وشو؟ مفتو کې لاړ، هېڅ د دین په ښه مونږ دا ټیم را نه وسته. دا زمونږ
ناسوچی ده، بے سوچی ده، بے فکری ده، غفلت تی زمون. اللہ دې مونږ د غفلت د جون نه وساتي. نو آدم علیہ السلام به د خپل عمر شمیره 40 کاله چې کم زر شو نو ملک الموت ورته راغی. ستا ټیم پوره دی. ملک الموت یو څیز دی، پیغمبر سره لږه مشوره کوي، دا د هغې عزت دی. د مشورې دا مطلب نه چې ګر پیغمبر ډېر عمر غواړي نو ډېری ورته، نه نه نه، هغه ټکي داسې وایي پیغمبر ته چې هغه هغې کې هغه کش نشي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله ملک الموت راته نو حضرت جبریل علیہ السلام ورسره دی او ملک الموت راغی، نبی علیہ السلام ته عرض کوي چې دا یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوه، دې نه مخکې نه ده راغلی، اجازت غواړي. جلال الدین سیوطي د خصائص کبرا کې لیکلي. ډېره ښه چې داخل شو وی چې صاحب دې خبره کول غواړي وایه، وی زه الله را لېږلی یم، که دنیا کې ژوند نم خوښي او که د الله ملاقات. ګوره دې کې پیغمبر څه ویلي چې د الله ملاقات مې نه دی خوښ. ټکي داسې دی چې هغې کې دنیا ژوند باندې څوک څه کوي، متیاد هم پرې نه کوي د الله د ملاقات په مقابله کې. چې د الله ملاقات یو سړی د رب ملاقات لذي په دنیا څوک څه کوي. خو الله دې مو د خپل ذات سره رښتونه او خشته ملاقات نصیب کړي. غټه خبره دا ده. نو د الله ملاقات ته خوښ دی که د دنیا ژوند دی خوښ دی؟ بس دې کې اوس پیغمبر ویلی شي دنیا ژوند مې خوښ دی. حضرت نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام ته داسې وکتل د مشورې په اندازه. ملګری دی که داسې مشورې په شکل خبره یې ونه کړله. جبریل علیہ السلام خو پوه شو چې ما نه مشوره غواړي. وی صاحب الله دله اختیار درکړ د دې فرشتې په خولو، باقي الله ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. ګوره خبره نورم مزیداره شوه، نورم ترسکونه شوه چې د الله ملاقات دی او بیا الله ملاقات ته شوق کې دی. وی امضل امریکا کار دی جاری که، بس الله ملاقات ته ځم او بیا شوق یم دی راته امضل امریکا کار دی جاری که. سو دومره الفاظ د خولې مبارکې نه وتل اللهم الرفیق الاعلی. خدای بس زه هغه بهتره دوستانه او بهتر رفاقت غواړم. بس عایشه بی بی فرمایی وی پوه شوم چې اختیار ورته میلاو شو. بخاري شریف کې راځي مونږ یې غوره نه کړو، الله یې غوره کړه. دنیا یې غوره نه کړه، الله یې غوره کړه. نو پیغمبر سره لږه غوندې مشوره کېږي، خو د هغه مشورې دا مقصد نه چې دې به وایي دنیا مې خوښه د الله په مقابل، دا د هغه یو عزت دی بس. نو حضرت آدم علیہ السلام نه ملک الموت راغی وی چې دغسې مسله ده. نو الله بې دما خو لا ټیم شته که نه څومره 40 کاله. ویل تا داود علیہ السلام له نو ورکړې؟ وی نه ما خو نه دی ورکړی. نسیه و جحد حدیث کې راځي، یېري و ځکه انکار وکړه. د هغې د دنیا د عالم داسې مثال دی لکه سړی خوب وویني، چاته خوب یادي اچانه هېر شي، چاته نیم یادي نیم ته هېر شي، یېري و یېر. نو ځکه انکار وکړه. نو رسول الله مبارک فرمایي اولاد باندې هم خبره یېرېږي او انکار کوي. هغه 40 کم چې 40 کاله کم حضرت داود علیہ السلام ته ورکړي دي، هم په هغه 40 کم ته سا لاړه، یو سکنډ انتظار ورنه کړی شو. نو ما خبر هم دې پورې کوله رونو عمرونه بس تقسیم دي، چاله چې کم وخت مقدر دی او مقرر دی په هغې به تې سا خېږي. اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. نه یو سکنډ مخکې والی شته او نه یو سکنډ وروسته والی شته، دا نیټه مقرره ده. البت که ظلم وشي یو انسان سره چا ظلم وکړه هغه نه به الله تپوس کوي. نن درته یو د دعا د قبلېدو یو بل داسې لفظ خیم چې انسان ووایي نو الله پې خوشحاله شي او دعا قبلی. او دا الفاظ ټولو پیغمبرانو استعمال کړي. هغه لفظ څه دی؟ د الله خو ډېر نومونه دي. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله خشته نومونه دي، ښکلي نومونه دي. نو که تاسو د الله نه سوال کوئ د الله دی نوم باندې سوال وکئ. ښکلي نوم د الله، خشته نوم. یو سړی چې یو بادشاه له لاړ شي او د هغه بادشاه نه څه مطالبه کوي یا خط ورته لیکي، نو دا ورته نه وایي چې نوم یې صرف والي پلان کې، هغه له لقب ورکوي.
هغه ته وایي صدر پاکستان یا هغه ته وایي امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه عزت مآب اپې خوشحاله شي او چې ختم چاته لیکې نو په هغه خط کې که ورته وویل کې پلان کیا نو پې خفه شي او چې هغې سره ښه القابو لیکې عزت مآب قبله فلان خدمت جناب نو هغه پې خوشحاله شي چې د ما خو صفتونه وکړل نو څنګه چې مونږ په خپلو صفتونو خوشحالیږو الله هم په خپلو صفتونو خوشحالیږي بلکې الله قرآن کې مونږ ته وایي چې د ما ښکلي نوم والی نو مانه سوال وکړئ خشته نو د الله خو خشته صفتونه دي ښکلي نومونه دي خو چې تقریبا ټولو پیغمبرانو د الله کم صفت ذکر کړی دی هغه لفظ د رب دی رب رب څه ته وایي په دې ځان پوه کې مونږ ټول خلق وایو رب معنا مونږ کوو پروردګار پالونکی دې معنا ده غلطه نه ده خدا وړه معنا ده رب اصل کې څه ته وایي زمونږ طالبان وایي په معنا د مربي دی او د رب په معنا د مربي تربیت څه ته وایي دی وایي تبلیغ الشیء ایصال الشیء الی کماله شیئا فشیئا زه به پې تاسو پوه کړم دا بېځاوي نه مې خبره وکړه نورم علماو لیکلي دي خو مطلب یې یو دی چې یو شی ته په قلار قلار د هغې خدمت کې د هغې پالنه کې د هغې څوکۍ کې او هغه یو مقام ته ورسېږي دې سړي ته رب وایي او د ده دې کار ته تربیت وایي لکه زمیندار دی هغه جوار وکرل هغه جوار ته کله خور اچوي کله دارو اچوي کله د هغې نه ګوټ کوي دا سخابوټي ترې وباسي او کله ورته دا غاړې راوچتوي تاسو کله بعضې فصل ته تلی اچوئ او بیا پې کله چې لوی شي نو د هغې نه بعضې فصل نه خلک شاخ تراشیم کوي او کمال ته ورسي وږې ورکي یا یو بوټی میوه وکړي تا دغه بوټی کرلی دی مثلا د خرماڼی او شاخ تراشي ته کې دارو اچوي لاندې ورته هغه بعضې خلک د چونې دغه م اچوي چې وینه بینه نه کوي دارو هم پې اچوي او کمال ته ورسېږي دا زمیندار مجازي رب دی مربي او د ده د کار ته تربیت وی دقه رنګې الله ته مونږ رب وایو رب څه معنا رب العالمین اوهو دا الله نه ما سوا چې څومره مخلوقات دي دا ټول رو په قلار قلار کمال ته الله رسول دی بعضې سیس په یو ټکې کمال ته رسول دی او بعضې رو په قلار قلار الله وایي زه چې اراده وکړم ان یقول له کن فیکون او صرف الله دا وایي چې کن نو کېږي دا الله کار زمونږ په شان نه دی خو الله چې څومره کارونه کوي رو تدریجن کوي مخلوق ته ښایي چې ګوره زم یو کار په قلار قلار کوم جذبات به نه کوې که تم یو کار کوې په قلار قلار کوه مور په ګېډه کې نطفه وه د دې نطفې نه خو په یو 15 ورځې کې ماشوم الله جوړولی شو الله دا طاقت دی هغه نطفه 40 ورځې الله وساتله بیا ترې د وینې یو لوتله جوړه شوه علقه 40 ورځې الله وساتله د هغې نه د غوښې یو ټوکړه جوړه شوه مزغه ورته وایي 40 ورځې الله بیا وپالله په مور په ګېډه کې نو خشته انسان ته جوړ شو د مور په ګېډه کې ښکلې نو 9 میاشتې چې پوره شوې کم و بیش نو په یو طریقه الله د مور د ګېډې نه بار راویسته نو بیا رو الله ولا هوا ورکړه اوبې ورکړه مور یې ولا ورکړه د مور تربیت یې ولا ورکړه د مور په سینه کې پی ورته الله پیدا کړل چې دا ماشوم نو پیدا نو پی نو چې کله ماشوم پیدا شو د مور په سینه کې پی رالل هغه پی وسکل په خپو کې د ګرځېدو طاقت ورته پیدا کړه په سترګو کې د لیدو طاقت الله پیدا کړه په غوږ کې د اورېدو طاقت پیدا کړه په ژبه کې د ژړا طاقت ماشوم چې نه جاړي دا بیمار دی دی به مور ته الپسه وي دی خو خبرې نشي کولی دی وجاړي نو مور پې پیښي چې یا اوږې دی یا تږې دی یا دته تکلیف دی که ده نه جړل دی به مړو مور به ورته اړو نږدې هم نه ورتله څه پته به لګېده دا ذات چې دا د مور ګېډه کې د دې نطفې نه دا ماشوم یو کمال ته ورسو رو زلمې بیا واده او بیا بوډا دې ذات ته رب وایي
د دریابونو نه هواګانې اوچتې کړې بخارات هغې نه وریځ جوړه کړه دا وریځ اوبه دي اوبه دا مکمل اوبه دي بخارات دي نری نری قطرې دي د اوبو هغه بخارات یې رو رو را په مخه کړل را په مخه کړل هوا یې ورپسې کړه او چې کوم دی د باران ضرورت یې نو هلته ته الله باران راووری دې ذات ته رب وایي دا رب دی رب اوبې روانې کړي دي دا رب دی اسمان یې جوړ کړی دی دې ته رب وایي اونو لا طاقتونه ورکوي دې ته رب وایي الله دا څومره ښکلې صفت دی یو ځای دوه بوټي پیدا دي یو ځای دوه بوټي زرغون دي یو اوبه دي یو هوا ده یو ځمکه ده یو خوره ده د یو میوه یو شانتې ده د بل بل شان دا میوه چې کوم ذات پیدا کوي دې ذات ته څه وایي رب ورته او بعضې داسې وي زمارونو چې د یو تیغې نه دوه بوټې راوتي تیغه یو ده او دوه بوټې ترې راوتې دي د یو میوه یو شانتې ده د بل میوه بل شانتې ده یو څانګه کې میوه یو شانتې ده بلکې بل شانت کې ده او بیا وګوره ورته مالټې ته ځکه نه کیمیکلو جوس به جوړ کې خو چې په مالټه کې الله خپل کم جوس تیار کړي دي د چا پلار مغزي نه جوړولی خلق وی لکه دا مکو دا کیمیکل دی پړه تیاره راولي دا نقصان ورکوي لیکن وی اوریجنل خورا ډاکټر وی کیمیکل والا مخوره کم خوره اوریجنل دا اوریجنل چې چا جوړ کو د مالټې په پوستکي کې او د کینو په پوستکي کې کم جوس دی او د ګني په پوستکي کې په بن کې چې دننه اوریجنل کم جوس دی دا چې چا جوړ کړی دی هغه ته څه وایي رب الکه دا الوا ده او مړه دا ټول پکې کیمیکل دی دا مخوره آها مخوره څه وخورمه بس مخوره الوا کیمیکل دی الله د کیلې په پوستکي کې دله خشته الوا جوړه کړې کیله الوا ده خوره بېغمه خوره اوریجنل شی دی نقصان هم دله نه درکوي د ام په پوستکي کې درته الله پاک کم خوند پیدا کړی دی دا د ام په دې دننه پوستکي کې چې دا کم مټاس او خوږوالی دی دا مو ګوره د کیلې خوږوالی مو ګوره د کینو خوږوالی مو ګوره د ګني خوږوالی مو ګوره هر یو د بل نه جدا دی او د دنیا چینی چې واچې که پیو کې اچې او که په اوبو کې اچې یو خوند به یې د چینو هلته د یو میوې یو شان خوند د بل بل شان خوند د بل بل شان خوښ انسانه بیا هم ته نه ګورې خدای نه منې انسانه د دې تریخ ام د ام پاڼه وګوره ترخه ده د ام پوستکي باندې چک ولګوه تریخ دی په دې تریخ ام کې الله پاک دله کمه میوه جوړه کړې ده ماشاءالله څومره ښکلې اعلی ام دی څومره ښکلې میوه ده پکې دننه د مالټې پاڼه وشوکوه خوړی یې نشي ترخه ده څانګه باندې چک ولګوه ترخه ده او مالټه پکې څومره ښایسته و دا رنګ وله چا ورکړه د یو میوې یو شان رنګ د بل بل شان رنګ او بیا راشه دغه جوس دی چې دا کم په مالټه کې دي په نور ولاړه ده دا ګنې په نور ولاړ دی لاندې ورته ډیران پروت دی څښا کېږي نه او چې د هغه پوستکي نه د ګني پوستکي دا ګنې هر بند ځان له یو ګیلاس دی او د هغې نه د هغه جوس وویستل نو ورته یې کېده لږ ساعت پس څښه شي چې د الله په ګیلاس کې ونه څښا کېدل مالټه چې په هغه پوستکي کې وه چې الله وله کومه بنده پیاله جوړه کړې ده نور هم پې لګي ماشي هم پې کښېني مچان هم پې کښېني ډیران د پاسه ولاړه ده او دوړې هم پې الوځي نه څښا کېږي خو چې د هغې ګیلاس نه د مالټې جوس وویستل لږ یې د فرج نه بار کېده چې څښا کېږي که نه څښا کېږي د حفاظت چې څوک کوي هغه ته څه ویلی کېږي رب ځکه خو چې پیغمبر سوال کوي آدم علیه السلام دنیا ته راکوشو نو څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربا په ځان مو زیاتې کړی تا وی موږ اونې له ګوتې موړه بس وشو دا کار
اگر چې قرآن کې الله فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما، شیطان داسې قسمونه ورته خوړلي وو چې د آدم علیه السلام نه د خدای حکم هېر شوی و، بیا هم الله ته زاري کوي خدای ته مو نه بخې نو کار خراب دی. نو آدم علیه السلام دلته څه وایي؟ الهنا نه وایي چې یا الله، بلکې څه لفظ وایي؟ ربنا ربنا، ای زمون رب. حضرت نوح علیہ السلام چې کله قوم نه تنگ شو، په تکلیف شو، 9.5 کاله قوم ته دعوت ورکو چې قوم نه تنگ شو، ډېر تکلیفونه رسول، نو څه لفظ استعمالی؟ الله ته سوال اوچت کړ، ربي ای زما ربا. های های څونه ښکلی لفظ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. بس خدای دا کافران تباه کړ. او حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بچی رکوټې ماشوم او ښځه بیبي د بیت الله خوا کې اس دق دق بیابانو ما درته قصه کړې پرېښودل او ځان له شو، خدای ته ډېر وجړل. نو الله ته څه وایي؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پروردگار خپل بال بچ مې په یو وادي کې په یو خوړ کې چې اس فصل پکې نشته پرېښودل. پروردگار ته مال شه بس رب لفظ. خو زه درته نن د موسی علیہ السلام چې کوم د رب لفظ سره کوم سوال کړی او الله غله کوم کمالات ورکړي، نن د تا ذکر کوم. حضرت موسی علیہ السلام خو فرعون سره اوسېده، واقع مې مخکې ذکر کړی دی. فرعون سره اوسېده، د فرعون په محل کې اوسېده. فرعون په خپل زویوالی نیولی و د بني اسرائیلو د قوم نه. غټ دغه 2 قومونه په مصر کې هغه وخت کې، یو د فرعون قوم او یو د موسی علیہ السلام قوم. موسی علیہ السلام راوته دی بار چکر لګي ګرځي، 2 کسان په جګړه دي، یو د فرعون قوم والا او یو د موسی علیہ السلام قوم والا. هغه د فرعون قومي چې دی هغه د موسی علیہ السلام په دې قومي ظلم کاو، نو قوم باندې بنده خفه کېږي. هغه موسی علیہ السلام ته آواز وکړ، هغه ته خو پته وه چې دا زمونږ د قوم الک دی او موسی علیہ السلام کره فرعون کره لوی شوی دی. آواز یې ورکړه، موسی علیہ السلام راغی، څه چل دی؟ وی دی په ما ظلم کوي. هغه ته وی ظلم ولې کوې؟ دی هلک سره هلکه د فرعون قومي ته وی ظلم ولې کوې؟ هغه خو د فرعون دغه نوکر و، هغه د سره ګرم شو، ستا پکې څه دي چې ګرم شو؟ قرآن شریف کې الله فرمایي فوکزه، موسی علیہ السلام یو سوک ولا ورکړه. چې سوک یې ورکړه سړی پرېوت، د هغه یو سوک نه مړ شو. یو الله ته پته وه، یو هغې هلک ته پته وه چې چا موسی علیہ السلام ته آواز وکړه د موسی علیہ السلام قومي، او یو موسی علیہ السلام ته بل خو مړ شو څوک نو. موسی علیہ السلام هم پریشانه دی خو غږ نه کوي. هلته خلکو وی سړی چا وجلی، چا وجلی دی، بچا غږ نه کو. او چې د چا په سر کې لاړ هغه خو الویلی نشي کوی، خو هغه ته هم پانسي میلاویږي. بل ورځ چې ګوري هغه هلک بل چا سره نښتی دی، او موسی علیہ السلام پہ بیا راغی او آواز یې ورکړه راشه وی دا سړی را سره جنګ کوي، دنه خو مې خلاص کا. موسی علیہ السلام وی تا خدای غرق کړه، دا خو نقصان ټول ستا دی. ما خو پوه شو چې پرون دې بل سره جګړه کوله، ادې را باندې په سوک و او ځای ته دې را باندې ورسو، او نن بل سره دې جګړه شروع کړې ده. چې راغې نو د خپل قومي ته ادب خو ورېږه تا ته چل خیمه. بس پوه شو چې د سړي سوک خو پښتانه وی هلکه وي د بشیر جان سوک خو د موسی علیہ السلام سوک دی، وی مضبوط دی. پوه شو چې پرون خو یو په سوک والی دی او ځای ته یې رسولی دی، او که نن یې ماله سوک راکړه خو نن ما باجه کوي. نو هغه ورته وی ای موسی دا ته څه کوې؟ او یې ګنې په ما غزار کوي، دا ته څه کوې؟ پرون د یو ملک او نن ما وجنې. ځان نه په ځمکه کې یو لوی جبار او یو زورور یو بدماش جوړول غواړې. بس موسی علیہ السلام ورته وام دی نه، خو پرون یو سره جګړه نن بل سره، خو دا خبرې هغې هلک واورېدې چې پرون د یو وجلی. بس هغه لاړ او د فرعون دربار کې درخواست ورکړه چې هغه پرونی سړی خو هم هغه موسی وجلی دی، او زم ته نن خدای بچ کړم. د فرعون پړه کې مخکې شکونه و،
چې ممکن دا الک هغه الکی چې زما نه بد شی والی او ما برباد کی. دې سره شکونه نورم زیات شو او موسی علیه السلام ته پته ولګېدله چې د فرعون دربار ته خو اوس نشم تی که لاړم ګرفتارۍ مې. فورا فرعون میټینګ راوغوښت. هلکه دغه موسی چې ما کوم لوی که ماشوم مې لوی که او په زویوالی مې نیولی دی هغه خو دا چل وکړه. بس هغې فیصله وکړه وایي دا نیسو ګرفتارو دله سزا ورکو. یو ښه سړی و په هغه مجلس کې موسی علیه السلام سره یې مینه وه. راغی موسی علیه السلام ته وایي وی ګورئ دلې ستا متعلق فیصله وکړه نیسې دی پرېږدي دی نه او بیا دې وجني خپې وباسه. موسی علیه السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین ته لاړ. مدین ډېر کافي مزل دی د مصر نه. په ډېر لوی تکلیف باندې لاړ، ډېر لوی تکلیف باندې. نه ورسره پیسې شته نه بل څه شته نه بل څه شته. لازمه خبره د کتابونو کې خو نشته خو چې ته قافله مافلې سره به خامخا ملګري شوي ځکه بغیر د قافلې نه څوک تلی نه شي. څه منځ به یې مزل کړي مدین ته ورسېد. مدین ته چې ورسېد دا د مصر نه د فرعون د علاقې نه ډېره زیاته لرې ده او ډېره بار ده. نو هلته کې یو اونه وه. د هغه اونې لاندې د څملاسته ستړی و سوری دی او د هغې په غاړه باندې یو کوي و. هغه کوي نه به خلکو څاروي سیرابول او اوبه به یې ترې وړې. اوس هم په ډېرو علاقو کې داسې اوبه کمې نو یو غټ کوي وي د هغې نه خلک راوړي او په هغه کوي یو غټه بورقه وه چې هغه یو کس به ګرګړۍ نه شو تاولی. ګڼو کسانو به ګرګړۍ تاوه اوبه به یې رستې. شپونکیانو هغې ګډې چیلې سیرابولې هغې به ګرګړۍ رسته اوبه به یې خپلو ګډو چیلو ته اچولې. د کوي په غاړه چې کوم حوضي هغې به څکلې بیا نور یو دوه جینکۍ وې. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومن دونهم امرأتان تذودان. دوه جینکۍ وې هغوی سره ګډې چیلې وې. هغه جینکۍ حیانا کې وې خپلې جیلې ګډې چیلې اخوا منې کولې چې د سړو له را نشي. خو دا سړي ظالمانو دوی چې کله هغه خپلې ګډې چیلې سیراب کړې او خپل مشکونه برابر ډک کړل نو د کوي په سر باندې یو غټه تیږه و هغه کېښوده چې دا اوبه څوک استعمال نه کړي دا زمونږ په کارېږي یا څوک پکې ونه غورځېږي یا څوک یې راته ګنده نه کړي. غټه تیږه یې پې د پاسه کېښوده او په هغه حوض کې څه معمولي ویښ کې اوبه موبه پاتې وې دغه جینکو ته یې هغه اوبه پرېښوده او دوی لاړل. موسی علیه السلام هغه جینکو ته وی دا څه کوئ تاسو دا ګډې چیلې نو به کوئ؟ وی نه تر څو چې دا خلک نیتلې موږ نه ورځو. حیانا کې د سړو سره موږ یو ځای خپلې ګډې چیلې نو به کوو چې دوی لاړ شي اوبه کوو به. چې څنګه هغوی لاړل خو لږې غوندې اوبه پاتې وې د موسی علیه السلام رحم راغی په هغه جینۍ باندې او راغې هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اوچتوله هغې په یو لاس اوچته کړه وخت به یې کېښوده. پیغمبري طاقت دی پکې. هغه برقه چې لسو پنځلسو کسو به په شریکه ګرګړۍ تاوه هغې په خپله تو کړه راویستله او هغه جینکو ته یې حوض ډک کړه. وی شابه خویندو دا څاروي سیراب کې اوبه کې. جینکو ګډې چیلې څاروي سیراب کړل. ویې لیدل چې دا لږ خو څوک مسافر دی د دې علاقې نه دی. د بار نه سړی چې راشي خلک یې پېژني او د سفر آثار هم دي پې او جامې هم داسې د سفر دي او ستړی ستومان هم معلومیږي او طاقتمن هم ښه مضبوط دی. جینکۍ لاړې دغه تیږه واپس په کوي کېښوده او لاړ په خاورو د پاسه موسی علیه السلام څملاسته او الله ته سوال کوي. اوس دقه زما غرض دی زما رونو الله ته څه وایي؟ ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا الله ای زما ربا. ګور دلته کې څه وایي؟ رب لفظ ای پروردګار ای هغې ذاته چې دا ټول مخلوق دی پیدا کړی دی. رب دا معنا ای هغې ذاته چې دا ټول مخلوق دی د نیست نه هسته په قلار قلار رسولی دی. ای هغه ربه چې دې ټول مخلوق کې دی بیا بعضو خلکو له په قلار قلار رب دغې ته وایي خشته خشته شکلونه ورکړي.
انی لما انزلت الی من خیر خدای چې ته کوم خیر مال راکې زه ورته محتاج یم خدایه خیر دنه غواړم الله تا نه خیر غواړم ستا خیر ته محتاج یم خیر نازلونکی ته چې کوم خیر او بهتري راکې ماله الله محتاج یم سملاس بس الله دعا قبوله کړي په ټک قبوله شي جنکۍ لاړې او پلار ته یې ویې دا جنکۍ څوک وی دا د شعیب علیه السلام جوړه یو پیغمبر لونه دی دغه دوه لونه دي نورې څوک نشته وی بابا یو هلک راغلی دی مونږ ته باندې دغه ټولې قصې ورته وکړلې ګډې چیلې سیراب کړې او بابا داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی څوک یې نشته بې کسه بې څوکه معلومیږي پلار ورته یې ورشې بچی رایولې یوې ورپسې ولېږله راله ورته وی راځه ان ابي يدعوک زما بابا دی غواړي تا مونږ له ګډه چیلې سیراب کړې د هغې اجرت دیاړي مزدوري درکوي موسی علیه السلام خو وی چې اوس څه میلو شي خوراک په خوړل غواړي څه دلته به زه څه کومه رشته دار نشته کور نشته قومي نشته خپل نشته د ډوډۍ درک نشته پیسه نشته څاروي نشته څه به کومه وی بابا مې غواړي تا له هغه ما مونږ له د ګډې چیلې سیراب کړې ما ورته لوې نو تا له د هغې دیاړي مزدوري درکوي ډېره ښه ده روان شو ورسره چې ورسره روان شو دا جینۍ مخکې ده موسی علیه السلام ورپسې دی فورا موسی علیه السلام پوه شو ورته یې ویې داسې کار وکړه ته د ما نه مخکې مه د ما نه وروسته ده ته چې ما نه مخکې دی ستا په دې خپو هوا لګي دا روپټه ده پړونې دې لقۍ رالقۍ ستا د خپې ما ته ښکاري ته ما نه وروسته ده ما نه مخکې مه ده او زه به د نه مخکې چم چې په تا مې سترګې ونه لګېږي ګوره هغه پیغمبري آثار پکې پراته او ما ته د شان آواز را کوه ښي طرف ته ته وشه یا ګس طرف ته یا داسې داسې او جینۍ خو پوه شوه چې سړی خو طاقتمن هم دی ښه مضبوط او سړی خو حیاناک هم دی امانتګر هم دی چې ورسېد شعیب علیه السلام ته نو شعیب علیه السلام ته ټول تپوسونه وکړل وایه بچې د کوم ځای نه راغلی څوک یې او څنګه د علاقې ته راغلی د ورته ټولې قصې خپلې وکړې چې دقسې زه د مصر د علاقې نه راغلی یم مضبوط ظالم بادشاه دی فرعون ماشومان به د بني اسرائیلو وجل زه چې کله پیدا شو مور په صندوق کې واچولم صندوق یې بیا په دریای نیل کې وغورځوم هغه د فرعون محل ته ورسېده هغوی اوچت کړمه هغوی لوی کړمه او بیا دقسې سړو جګړه کوله یو مې پکې باجه کو زه به په خپله ژبه کې ووایم هلکه دا ګوره هغه نه دي ویلې ښه زه بعضې وخت یو ټکي ویم بیا ما ته یو څوک یو ځل ټلیفون وکړه وایي دا چا ویلي دي ما چې ته یو ځل د فرعون نوم اخیستی مې فرعون ټیزن و یو شاګرد ټلیفون وکړه چې وي دا ټیزن لفظ په کوم کتاب کې دی مې دا زما کتاب کې دا خو په قرآن او په حدیثو کې نشته خو لکه د هغه چاته مونږ ټیزن وایو چې هغه بېعزته غوندې انساني ذلیله انساني نو ما ته خپل الفاظ سره تعبیر وکړو نو دا تعبیرات خلک کوي په خپلو الفاظو کې څه بده خبره نه ده نو هغه فرعون نه راوتښتېدم شعیب علیه السلام خو لاول هغه له تسلي ورکړه ای بچې نجوت من القوم الظالمین فکر مه کوه بس د هغې نه خو خدای بچ کړی هېڅ فکر چې ونه کړي او داسې ته خدای بچ کړي چې دلته د هغه بادشاهي نه چلیږي نه دلته د هغه بادشاهي شته بلکل بې فکره اوسه هېڅ غم چې ونه کړي چې لږ مطمئن شو موسی علیه السلام چې د باباجي خو را باندې رحم راغی د فرعون نه بچ شوم نو اقا جینۍ ورته څه وایي وی بابا وی مزدور خو به نیسې که نه دې ګډو چیلوله ځکه مونږ خو سرورو لوی شوي لوی یو پیغلي کېږو بیا خو مونږ ګډې چیلی نه شو سرولی نو دا مزدور نیسه که نه ان خیر من استاجرت القوي المنی امین مضبوط هم دی پهلوان مزدور کم یو پکار دی چې طاقتمنی مضبوطی کار کولی شي ځان پسې خپې نه راکاږي او دویم دا دی چې خیانت هم پکې نه دکې امانتګریم ده د نوکر دقه دوه بهترین صفات دي چې کم کار لدی اونې واغه کار کولی شي قوي دا معنا
اوس هم چې یو سړی نوکری کې اخلي نو چې کم کار لی ته مقرری چې په هغې د طاقت او قوت وي او امین چې امانتګري خیانت پکې نی لکه زمونږ د پاکستان د خزانو والا څنګه امانتګر دی ټول به جنت ته ځي که خیر انشاءالله ولې ځکه چې زمونږ ستاسو وینې زوې او ټکسونه او امانتونه سنبالې ښودي دي درله انشاءالله ای های خدایا یو قوم د سیلاب زدګانو پیسې خوري یو مخلوق د هغې ماشومانو بچو وینې زوې خوري یو مخلوق د هغې کونډو رونډو وینې زوې خوري دا مخلوق به هم چغې وي خدای ته چې خدای ما وبخه دا به هم جنت ته تلل غواړي پنشن پسې خلک لاړ شي پنشن پسې هغه خپل پنشن ولا بې رشوته نه میلاوي شپېته اویا کاله غریب تیر کړل په دا محکمه کې رښتیا ووایه دی لاړ شي چې چا پنشن شپېته کاله پس دی ریټیر شوی دی خپل پنشن پسې ځي نو دلی دغسې ورکوي هلته ورشه پیل وړه هغه دفتر کې چې کوم کې دی لوی شوی دی هلته ورشه هلته هغه بابوله هلته هغه ته پیسې غواړي بل مړه چې راځې نو ښې برابرې روید کړي دا ولې دا دم دا لوبه کړې ده په دغه کورسۍ چې دی ناستو ریټیر شو دم دا لوبې کړې دي افسوس دی ډېر افسوس جاپان کې زه تللی وم یا په ډېرو ملکونو کې ګرځېدلې هلته چې د حکومت نه قرضه غواړي یا حکومت شی درکوي کور کې په کمپیوټر کې او ټک ټک نارې کو په کمپیوټر به دا لار سره ځي نه منډې شته نه ترړې شته سبا راشو بل ورځ راشو سبا راځو بل ورځ راځو بیا وایي بل ورځ راځو بیا وایي بل ورځ راځه توبه مې دی خدای ته او ججانو سره د خدای تاریخ ما مقرره وه چې په هغې ظالمانو ور واوړي نن وکیل نشته دی نن جج صاحب په چوټی دی نن خلق ډېر دی بل روز تاریخ دی میاشت پس بیا تاریخ دی 2 میاشتې پس بیا تاریخ دی 3 میاشتې پس بیا تاریخ دی اوس جج صاحب بدل شو بل به راځي هغه به بیا تاریخ مقرروي نو سړی مړ شي نو نوسي ته یې فیصله ورسي الله دې انصاف زمونږ په قوم کې او زمونږ په مشرانو کې پیدا کړي ما ورته وي دا 2 صفتونه دي په دې هلک کې طاقتمن هم دی امانتګر دی چې په لاره راتلم زه یې ځان نه رسته کړم ما ته یې کتلم موسی علیه السلام ورته بچې یو کار وکړه بس ما سره نوکر شه یو لور به دله در کوم ما سره وخت تیر که 8 کاله وخت که دې ما سره تیر که 8 سال ستا خوښه ده ته خو نیټه شوه خو که 10 دې پوره کړل نو ډېر زبردست کار به وکړې دې 2 جنکو کې به یو دله در کوم ما سره مزدوري کوه موسی علیه السلام ورته وی اوشوه خبره بس وی الله زمونږ په دې عمل باندې وکیل نگهبان دی فیصله شو حضرت موسی علیه السلام له خدای د شعیب علیه السلام غوندې پلار ورکړه ګوره د رب فایدې ته ګوره فرعون سره شو دا فرعون نه لاړ خدای د هغه ظالم نه خلاص کو شعیب علیه السلام پیغمبر سره شو هغه به ورته ډېر څیزونه مو ښایي د هغه سره صحبت به م راشي د بل پیغمبر سره ځکه وروسته وله خدای پیغمبري ورکړي ښځه به م ورته میلو شي ډوډۍ هم میلو شوه تیار کور هم میلو شو پلار هم ورته میلو شو او داسې پلار چې د شعیب علیه السلام پیغمبر غوندې پلار دا د دغه رکوټې ټکي برکت و چې لاس الله ته اوچت که اوسې وې رب ای زما ربه تم چې کله محتاجه شي رښتیا وایه چې موږ محتاجه شو نو بغیر د الله نه زموږ حاجت بل څوک پوره کولی شي نه نو موږ به څه وایو موږ به دقه وایو چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ډېره زبردسته دعا ده کنې پښتو کې وایه یا الله چې ته کوم خیر نازلې پروردګاره ته خو ستا له طرف نه خوا هر وخت خیر نازلېږي ربه زه ورته محتاج یم ګوره الله پوه شي چې د دې سړي خو دا عقیده ده او ایمان ده چې خیر د ما په لاس کې دی الله پوه شي چې دا سړی خو ما قدرت والا مني الله پوه شي چې دا سړی خو محتاجه دی او ما ته یې خوله وازه کړې ده زما وروڼو په خدای قسم چې په انسان او بیا په مسلمان الله ډېر زیات خفه کېږي قسم مې راته وخوړ
یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے بندہ پخپل سخی او پخپل مہربان رب ولی غرور کے کبر کے. اگر رب چتے پیدا کرے او بید اللہ خشتخ کل شکل درکا خشتخ قد و قامت دل درکا او چی کم شکل دا اللہ خوخو تالے درکا سلور بولی باندے و نگردولی دا کدا ساروی پشانتے دا خر پشان دا سپی پشانے پیدا نکڑے کل عقل و دماغ درکا نو تولی پدے رب دو کا کیگے چی ما نیوی نشی او غلط خبرے کے گڑے وڑے خبرے کے نن دے پیسو خلق غلولی دے پدے سوشل میڈیا ورچاو گورے نن خدای پسے خلق خبرے کے نن دا غرب سوک نمانی چی دا کل شکلے ورکڑے دا غرب نمانی چی پدا سترگو کی دے لیدو طاقت ورکڑے ولی پیسے او دے عیش و عشرت لیونی کڑی دا خلق. نو دا یو ٹکی موسیٰ علیہ السلام اوی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نو گورا لنبے خدا چی کور ملوش مفتو کے ملوش پلار ملوشو دا شعیب علیہ السلام پا شکل کی خوین دے ملوشوی دا شعیب علیہ السلام دا لونو پا شکل کی مال دولت ورطا ملوشو کور ملوشو دا فرعون نا خدای بچ کو. علماء لکی 8 سالے و سر تیر کرل یا بعض علماءوی 10 کالے تیر کردی دی چکلے پورا کرل. نو اقا لور اقا جنیغا چکم ور پسے تلے و رے وستو اقا ورطا پا نکاح کرا. او موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا پتاو اگا تا پتاو چه دکر پیغمبر آثار شتا بچے وایو سو اس خودی اتک لس کالا تیر شو اس خود بدن فرعون نبیرے مور ملاقات لکزی رور دے دے رور هارون علیہ السلام ستا سنگ خوخا دا وی بابا جی کدی خوخی دا بلار شو زان سرے بی بی راواغشتا اگا ولا گڑ چیلیم ورکڑے اوی بچے دن یو امسا راوالا ولی امسا ضرور وی چیز چا سر گڑ چیلے وی پا دے امسا ورطا اونا سانگا اخکتا کئی پانی مانی پہ خوری دا دیر ضروری وی اللہ لیو امسا راواغشتا چه بچی دا کی دا بلا راوان ال تدری سلور پرتی دی بلا راوان اگه کی خو دا کوٹا کی چه بلا راواغشتا بیاو ماغا لاس لرال بچی دا تمان ندی ویلی چه دا کی دا بلا راوانا اگه کی خو دا چه بلا راغشتا بیاو ماغا لاس لورلا چه راغی زخط بس وی پریده دا مداوا یوسا دا اللہ تعالی مقرر کردی دا علماوی دا اغا امساوا آدم علیہ السلام لس سیدون دا جنت نا روڑیو یو پاکی دا امساوا او دا رو رات لخدای موسیٰ علیہ السلام لورکل یو قول دا ما پا خیال دی ساوی لکلی او کدی خازن لکلی چکل رانوان شو بی بی ورسره دا گڑ چیلے ورسره دی نو کوہی تور خوال رو رسید دا دا وادی سینا سر دیں دقل تک وادی تیہ و وادی سینا شروع کے گی بی بی تے دقل تر ما شمانو دا پیدا کی دو تکلیف پیدا شو و شپا دا او دا شپین علاوہ نری نری ساس کم شروع شو بارانم شروع شو سوکشتم ور سرنا یو دی یوی بی بی دا گڑ چیلے دی ور سر یا خدای پاک دا بسکو دا قلار نیغ راغلی دا دا بحر قلزم پا غاڑا باندنے غراغلی دا مصر تا او دیر روی مزل دے سیبا زتلیم کوہی تور تا تقریباً 9 گھنٹے یا 8 گھنٹے فلینکوچ کے مونگ مزل کرے گاڑی کی خس سپیڈ گاڑی او اعلیٰ 9 گاڑی دا بکسا فلینکوچ آگے کی تلیوما او سیبا خود 9 گاڑی اعلیٰ او بہترین روڈو دا ٹول پا وادی سینا کے تیر شوے دے وادی تیہ چی وطوی لکے گی 9 گھنٹے 8 گھنٹے مزل دا بدے لگیا دے پیادہ اس کئی راضی با مصر دا گاڑی 8 گھنٹے پیادہ خود دیر شے جوڑی چی دا کوہی تور تا دے رو رسیدو دا بی بی نا جوڑا شو بیمار شو دا ما شمانو کیستے سوکشتم نا باران دی یخنی رشپم دا نو دا مخامخ اورو لید اور نو خودتا اور خکارش نو بی بی تاوی انی آنستو نارن
لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدن. وی ته دلته کښېنه دا اور چې بلیږي خو هسې نه بلیږي څوک به یې که اور خو خیراتي داسې نه بلیږي. نو زه ورځمه نو ګورمه د اور خوا کې که څوک وي څوک زنانه به یې نارینه خامخا به څوک وي نو ستا مدد به مو کي دله به راولم. او دې وخت کې د اور ضرورت مې زنانه ته د ګرمۍ دپاره نو تاله به یو شغله څه اور به م درته راوړم. بیبي یې دلته پرېښوده او موسی علیه السلام لاړ. دغه علاقه لږه دغه ځای لږ اوچت دی ده ورته تلې چې لاړ هلته کې یو اونه ده او دا اور د هغه اونې په سر کې بلیږي او عجیبه اور دی نه لوګې شته نه تو شته او ناشنا اور دی په شنه اونه کې بلیږي او نه لاندې ایرې هم نشته چې ګنې ایرې را پرېوځي یا پاڼې ماڼې راوغورځېږي یا څانګو کې څه بل شي او لاندې راوغورځېږي دا هېڅ هم نشته. نو دی حیران شو چې خدای دا خو دې اوس پریشان دی د بیبي دپاره. نو دی یو شغله راواغېسته او هغه اور ته یې ونیوله خو اور نه دی که او یو تجلی دی یو نورانیت دی چې اور ته څنګه نیسي هغه ته اوچت شي چې دی نور نیسي بیا اوچت شي. دا حیران دی چې خدای دا اور خو عجیبه دی دا خو په دې اونه کې ګرځي نه تو شته نه بل څه شته زما شغلې نه اوچتېږي. دقې دوران کې ورته اواز وشو موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوی. موسی زه اور نه یم زه ستا رب یم. دغه یو تجلی و موږ دا نه وایو چې دا الله په دې شکل و عیاذا بالله. دا یو تجلی و بس الله تعالی د خپل قدرت یو ظهور و زه ستا رب یم او څپلی دی و بس. او ته په کوم ځای کې دا ډېره مقدس ځای دی او طوی نوم دی. بس موسی علیه السلام فورا څپلی وایستلې او دا اواز چې اورېده که نه ورته الله ښیي چې ګورې دا اور زه نه یم اخو مخامخ و اواز یې د هر طرف نه اورېده. علما لیکي کله به یې داسې کړه این انت یا رب کله به یې داسې کړه این انت یا رب کله به یې داسې کړه این انت یا رب. ربه ته کوم ځای الله خو په یو مکان کې نه الله خو زمونږ په شان وجود نه لري. د الله خو خپل یو ذات دی نه مونږ ته صفت معلوم دی نه مونږ ته کون حقیقت معلوم دی هغه الله ته پته ده خو الله به منو د خپلو صفتونو سره. بس رب العالمین ورته هلته وحی ورکړه وی تعالی ما پیغمبري درکړه او زه داسې مهرباني وکړه فرعون ته ځان رسوه ډیوټي مې درته ولګوله هغه ته نصیحت مقرر کړه او بیا د سوال وکړه الله ما له خو د پیغمبري راکړه خو ما له مرګرې پکار دی فرعون نه خو ما سړی م وجلی دی او خو ډېر لوی ظالم بادشاه دی زه به څه کوم ورسره. او دا د ژبه هغسې ګویایي پکې نه وه چې کم پکار وه نور فصیح دا نه چې فصاحت و بلاغت پکې نو د پیغمبر ژبه فصیحه بلیغې خو هغسې روانګي ماله یو ورور مانه هغه زمانه ډېر خشته تقریر کوي زه هغسې تقریر نشم کولی کم چې زما ورور هارون کوي ویا مې هم در سره پیغمبر کړه. دا د چا برکت شو چې د الله سره ملاقات وشو او دا الله ورسره خبرې وکړې او دا پیغمبري ولا ورکه پیغمبري ډېر لوی منصب دی او ورور یې ورته هارون پیغمبر کو. دا د اقه یو رکوټې ټکي برکت دی چې د الله نه سوال کړو چې ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الله ستا خیر ته محتاج یم زما ربه. دا دغه یو رب ټکي برکت دی. فرعون نه بچ شو شعیب علیہ السلام سره وخت تیر کو بیبي ورته میلاو شوه ګډې چیلې میلاو شوې خپل وطن ته روان شو پیغمبري میلاو شوه رورې پیغمبر شو الله ورسره خبرې کوي رب العالمین. دا هغه ونې له تلې ما سره انیس احمد م د ځمکې نه لږه اوچته ده دغه علاقه. مونږ چې لاړو اتفاق دا و چې په هغه ورځ باندې منگ تا آغا نوکرانو وی چه نن خو دا چوٹی داو سبا نا او بل روز با ملاقات ستاسو دن انٹری کی گی نن بند ہے ولی وی نن دا یهودیانو دا عبادت روز دا التدری عبادت گاہو رہی یو دا مسلمانانو جماعت تے او یو ورسرا دا عیسایانو گرجا دا او یو دا یهودیانو عبادت خانه دا وینن د یهودیانو د عبادت ورځ د نن د مسلمانانو نه ده
نو ما وی خدای دا به څه کېږي دا به 8 ګنټې واپس ځو بیا به بله ورځ راځو موږ سره خو ورځ هم نشته دی دا خو ډېره مشکله ده هغه موږ دی کې ناست یو بوډا بابا و هغه عربیه کې ما ته وایي ما دا خو ډېره ګرانه هلکه باباجي مې څه طریقه نه کېږي ما ته وایي طریقه درته جوړوم دلته ودرېږې بابا راته وایي دا یو وفد راغلی دی د ترکیان دی او د چاینا دی او دی له حکومت پرمیشن ورکړی دی اجازت دوی ته میلاو دی تاسو چې دوی کله ځي دي کې به میانځ کې ودرېږئ زه م وردن نه کوم خو چې په دروازه وردن نه شو بیا څه نشته مونږ 4 کسان مونږ یې ډېره ښه ده بس چې هغه ټیم د هغوی برابر شو هغوی ته ویې راځئ نو مونږ هم په هغوی کې وردن نه شو په هغه دروازه چې ته یو کس پکې یا بل ته وایي دا خو پکې نه دي دا خو بل شان بل څوک دی وایي ځکه ترکیان هم پېژندلی کېږي او چاینا والا خو ښکاره پته لګي دا چیتې میتې پوزې مودې نیولي هغه ښکاره معلومات دي نو وی چې دا خو نه هغه دی نه دا دی خو هغه بابا وی غږ مه کوې خپې وباسئ بس مونږ پکې ووتو داسې یو ګلی و په هغې ګلی کې لاړو هلته دوی فرضي د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام تصویرونه جوړ کړي فرضي او هلته کې بیا یو کوی دی په هغې د شیشې سر پروت دی هلکه مې دا کوی کم دی وی دا هغه کوی دی چې موسی علیه السلام له الله د معجزې پته ور دلته اوبه پیدا کړې وې هغه ته اوبه څکلې بیا یو ګلی کې مخکې لاړو هغه اونه اوس هم په هغه ګلی کې ولاړه ده ډېر عجیبه ده که نه 4.5 کاله تېر شو څونه 4.5 کاله اقه اونه اوس هم هلته ولاړه ده او داسې زما په خیال په شواروس کې به پې نیمه ګنټه نور لګي باقي پې نور هم نه لګي نور چې لږ غوندې ووړي یو پوټۍ غوندې ولګي بیا تې پناه شي ځکه په آبادۍ کې دننه ده چت پې بره کولاو دی لږ غوندې نور پې داسې نیمه ګنټه به پې لګي یا 3 او باقي پې نه لګي نو چې په کوم بوټي نور نه لګي خو وچېږي 4.5 کاله وشو هغه اونه اقسې ولاړه ده مونږ وله ښه خواله ورلو داسې یو ډیپه ده یو کیارۍ غوندې په هغې کې ولاړه ده خلک لاندې ورته ولاړي لاس هم وله وروړي چې پاڼو له څانګې هم دي او داسې نری څانګې راویزاندې دي لکه د رامبیل چامبیل په شان او یو عجیبه کیفیت دی ما نه زحمت ته مې بچې چې کم آیتونه دلته رب العالمین په خپله لوستي موسی علیه السلام ته یا موسی انی انا ربک فخلع علیک مې د دې تلاوت لږ ما ته په خشته آواز وکړو هغه ترکیانو له خو نه عربي ورته نه ول تلاوت ورته او چینا والا مسلمانانو پکې هغې له هم نه ورته ځانې زحمت چې تلاوت شروع کړه هغې دونه خوند وکړو چې ټول خلک ورته په تماشه شو مې په ښکلی آواز وکړه دا د چا برکت شروع دا د هغه ورکوټې ټکي چې رب لفظ موسی علیه السلام استعمال کړه رب لفظ الله دونه مهربانه شي او لاندې د دغه ځای نه لاندې چې دا کوم دی موسی علیه السلام بیا راغی نو بیا وله خدای پاک خدای له بچې م ورکړی الله وله په اسانه ماشوم ورکړی او بیا د هغه ځای نه واپس رالل مصر ته او په مصر کې بیا د فرعون ته دعوت ورکړه هغه اوږده قصه چې د بل وخت بیا راته وکړمه انشاءالله العزیز خو صرف په دې مې تاسو پوهیولی چې الله نه سوال کوئ لله الاسماء الحسنى فادعوه بها نو د الله د ښکلي نوم الله آیا مخکې کوئ د الله صفت دی دا نومونه د الله صفتونه دي نو الله پې خوشحالیږي روزي رسانه ربه په دې خوشحالیږي اے بخون کی مهربان ربا اے سخی ربا اے حفاظت کون کی ربا دا رب لفظ وسره لږ مرګري کوي دا وسره وای دا د خدای ډېرو قدرتونو ته اشارت دی نو الله خوشحالیږي الله به مو دعا قبوله کړي ان شاء الله العزیز جیلو کې د ګلدراز خور وفات شوې ده الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي او الله د آخرت خوشحالی نصیبی کې ټولو وارثانو الله صبر ورکړي انارو باغ کې فیضالله کاکا وفات شو ها الله دې وبخي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او قلا کې د کاشف خور وفات شوې ده الله دې غم وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او بعضې ملګرو خطونه دعا دپاره رالیږلي دي الله تعالی د ټولو دعاګانې قبول کړي دا جی ها ابراهیم حاجی صاحب بالکل زموږ دوست دی مدینه شریفه کې پاتې کېږي الله دې ول ډېر خیر ډېرې خوشحالۍ ورکړي او دا زموږ ملګری د جمع بادر خان هر ورځ راځي د هغه
دغه نه پرخو علاقې نه د هغه یو ماشومه ده لورې ده او هسپتال کې داخله ده او ډېره داسې غریبه په تکلیف کې ده دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي الله روغ صحت ورکړي الله شفا وله ورکړي اللهم اشفها شفاء عاجلا یو جمعه نه قضا کوي که زه دلته یم او که دلته نه خو دا زمونږ یو څو ملګري دي نجیب الله خان دی او قادر خان دی بادر خان دی او زمونږ نجیب الله خان دی دا زمونږ یو جمعه او امین صاحب دی دا نه قضا کوي که زه نه یم بیا هم راځي خو دا ده چې نن هغې غریبانان هغه مریض د تلي دی دعا وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي او یو ماشوم پیدا شوی چې الله هغه ماشوم نیک عمله او صالحه دیندار لوی کړي زموږ ملک صاحب دی رحمت ملک صاحب هغه ته هم دعا وکړئ یو بچی دی حافظ دی چې الله په ټولو بچو خوشحاله کړي هغه سره هم څه ملګري راغلي نور دوستان زموږ ډېر د پېښور یو ځای بل ځای نه راغلي میلمانه الله ټولو له د خیر او خوشحالو زندګي ورکړي یا ربه یا ربه مونږ تا ته محتاج یو الله زموږ دعاګانې قبول کړي ربه زموږ دعاګانې قبول کړي ربه مونږ د هر قسمه فتنو آفتو نه امن کې وساتې ربه موسی علیه السلام له دې څومره خوشحالۍ ورکړي او ټول چا چې دنه سوال کړی دی الله تا ته پې هېڅ کمې نه راځي او زموږ پې خدایه ډېر لوی کار کېږي ربه تا نه سوال کوو زموږ بیمارانو له شفا ورکړي خدای که هسپتالونو کې دي خدای زموږ بیمارانو له شفا ورکړي الله رب شفا ورکړي رب شفا راکړي الله چې څوک بیماران دي او الله سخت بیماران دي سیریس الله تا کې طاقت ته تا غم جوړولی شي خدای هغې له روغ صحت ورکړي یا الله که څوک پریشان حال دي پریشانی په خوشحالو بدله کړي د چا اولاد نی رب اولاد والا ورکړي د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد والا ورکړي زموږ نجیب الله خان هم بیمار دی یو 2 ورځې غریب ما اوس واورېدل هسپتال کې هم تېرې کړې دي دعا وکړه چې الله هغه له روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي زموږ امین دی هغه کور والا بیماره دعا وکړه چې الله روغ صحت وله ورکړي الله شفا ورکړي تاسو چې څومره دوستان راغلي الله چاته چې څه ضرورت دی او حاجت دی ضرورتونه او حاجتونه وله الله پوره کړي په خوشحالو وله پریشانۍ بدله کړي پروردګاره کاروبار کې د چا کمزورتۍ الله کاروبار کې برکتونه پیدا کړي یا الله تم د مخلوق د شر نه وساتې الله د حاسدینو د حسد نه وساتې الله د بغضیانو د بغضونو نه وساتې الله د بد نظرو د بد نظرو نه وساتې الله د زنانو په سرونو هم د حیا او د پردې څادر واچوي خدای څومره زنانه چې زمونږ اواز اوري زمونږ بیانونه اوري او هسې وي او نیکانې زمونږ د دعاګانو تمې کوي خدای ته د خیر او برکت او خوشحالو زندګۍ نصیب کړي او الله زمونږ د جمعې د جمع چې څومره مقتدیان دي څومره دوستان دي یا الله ته ترې راضي شي الله د زړه مقاصد او حاجات یې پوره کړي او د هر قسمه پریشانونه یې په امن کې وساتې څوک چې د میلمنو خدمت کوي د ګاډو د ودرېدو خدمت کوي نور خدمت کوي هغې له خدای د دواړو جهانو خیرونه د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب وګرځولی کې برحمتک یا ارحم الراحمین